د آدم علیه السلام شریعت او قانون دا او چې اسمان نه به اور رانغی کتاب الاضحیہ کتاب دے په بیان د قربانی کی ولی سے محترم د قربانی وختم را روان دے اللہ پاک تی د ټولو مسلمانانو نا قربانی قبول کی نن بدرتا دو خبر بیان کم یو د قربانی تاریخ دویم د قربانی اهمیت د قربانی تاریخ دا د حضرت آدم علیہ السلام د دواړو بچیانو د قابیل او د حابیل د قصین دا را روانه شوه د آدم علیہ السلام دو بچیو یو ته قابیل وای دویم ته حابیل وای قابیل مولوی سے مشر بچیو او حابیل کشرو کپا مشر او کشر کے کل غلطی دی نو دی حروف تا گورن قاف مخ کے راضی پا حروف تہجی کی کہا قاف نو قاف مخ کے دے نو دا مشر دے کن او ہا رست دا نو دا کشر دے کله چې په قابیل او حابیل کې غلطی دی چې کم به مشری کم به کشری نو حروف ته وګورئ مولوی صاحب د دوی مسله را له اختلاف راغی اختلاف اصل کې دا د خزو په سبب راغلو د آدم علیه السلام شریعت او قانون دا کله چې د آدم علیه السلام مولوی سے بچی پیدا کے دو دروازہ بند کر بچی پیدا کے دو نو یو بے زوی پیدا کے دو یو بیلور پیدا کے دو بیا بے بل کال یو زوی او یو لور پیدا شو نو کم زوی سر بے چلور پیدا شے وای دا به مولوی سیم دا لور به راپور تکړه غبل زوی سره چې کملور پیدا شوی دا د خور به غت پنیکا کړه دا خور به دت پنیکا دا د آدم علی السلام مولوی سیم سو د شریعت خو سو د مولوی سیم شریعت دا الله کارونو تګور قابیل سره چې کم خور پیدا شوا هغه خستا حابیل سره چې کوم خور پیدا شو هغه رنگ نه کمزور آدم علیہ السلام ورته قابیل ته بخپل خور حابیل ته ورکی او حابیل بخپل خور تعالی ده کله ورته نه زما خور خسته نه ده بدرنګ ده اختلاف مولوی سے پدې راغله ده او دا وګړه قصه ده بیا داسې چلو شو چې قابیل د آدم علیہ السلام بچیو خودیقان زمیداری او دیقانی به کوله او حابیل چو مولوی سے اغش پنکیو میگی او پسونه به سره وای آدم علیہ السلام ته الله فرمایل چې د خپل بچیانو ته وایا چې دوی د خپل کسب نه قربانی وکړي یو شی د زما دربار ته راوړي هغه وخت کې دا پروګرام و چې چا به قربانی وکړه کنه اسمان نه به اور راته هغه به سوځاو نو که اسمان نه به اور راغی او به سوځاو نو مولوی صاحب هغه قربانی به دغه سړي سوا قبوله وه او چې اسمان نه به اور رانغی نو بیا به دغه قربانی قبوله نه نو آدم علیہ السلام دوار رو وقت چې بچیانو الله پاک
د قربانی مطالبه کوي د خپل کسب نه د خدای په دربار کې څه شی پیش کوي نو قابل لاړ او طبیعت یې ډېر خفا و چې ما خدا پټی ډېر په تکلیف باندې کرلی دی خو یو څو دانې غنم یې ترې راوشکوله او بیا په لاس کې ومږل بعضې مفسرین وایي کمې دانې چې ډېرې زبردستې وې هغې وخوړې کمې چې کمزورې وې که نه هغې د غره څوکه کې واچولې چې خدایه واله قرباني اوس هم که فکر مو کړی دا دهقانان زمینداران ډېر شومان دي ګوره نه دي په دې پټیو کې مولوي صاحب کمیسونه ځوړند کړي داسې مرغۍ پې ډارئ نو چې مرغۍ راشي چې هلکه سړی خو ولاړ دی نو هغه ترېنه بیا وتښتي حالان کې په هر څه کې مولوي صاحب حکمت دی ښه د چینیان چې وو د چین والا یو زمانه کې مولوي صاحب دا پروګرام جوړ کړی دا چرچڼې ټولې مړې کړې مرغۍ وی ټول غنم یې وخوړ بیا الله په دې غنمو باندې یو چینجی پیدا کړ چې په یو دوا نه مړ کړي او نه یو شي خوړه بغیر د دې مرغۍ نه بیا مولوي صاحب یوه مرغۍ په 1500 ډالره باندې واغست چې اوس دې ملک کې مرغۍ پیدا شي هر څه کې د الله حکمت نو دهقانانو چې شومتیا مخکې نو هغه زمانه کې شومان خو بیا گزاره کوله زموږ زمانه کې خو سم شومان ډېر وو که فکر مو کړی مخکې زمانه کې به چې دهقان پټی وکړه که نه نو ریشه به تیاره به شوه که نه نو بیا به په دې پټي کې د کلي دا ماشومان ګرځېدل او د غنمو دا ډکې به یې راغونډول یادېږي درته داسې وړې وړې ګېډۍ به یې جوړې کړې فقیرۍ او مسکینۍ زمانه م وه یو ماشوم به ډېر غنم خرڅ کړه ځان ته او دکان ته به لاړ او په هغې به یې شیونه واخیستل به خوشحاله اوس ورشه که نه اوس د خدای که پټي کې پرېږدي نو یو بخل پکې دا راغی دویم نمبر مولوي صاحب بخل پکې دا راغی چې اوس ترېشلې راووتې یو دانه ترې نه ضایع کېږي دریم نمبر که فکر مو کړی ریشه به تیاره کړه په دغه کې پټي کې او بیا به د مولوي صاحب حق به جدا و د خلیفه او د نایي حق به جدا و د ترکان حق به جدا و هسې به هم په دې لاره فقیران مسکینان تېرېده غنم بیا ورکول اوس ورکوي پوهېږي اوس مولانا صاحب نو خدای پاک پې څه مقرر کړه مریضۍ پې مقرر کړې او تریشل پې راوسته نو نیم خو تریشل والا تې ویسي او د وړو مشین والا یې پې راوسته هغه دوه قسمه تیږې ساتلي یو سبحان الله والا یو الحمدلله والا یو بورۍ غنم چې راوړي که نه نو مولوي صاحب څه کوي چې بیا یې وړی هغه نیمه یې حالان کې چې یو بورۍ غنم وړه شي بیا په دې بوجۍ کې نه ځایږي د هغې نه یوه نیمه بوجۍ جوړېږي او دوی له چې راوړی بیا چې وړی بیا به نیمه بوجۍ وړي دا ولې مولوي صاحب ځکه هلته تیږې دوه قسمه دي یو ته سبحان الله وایي سبحان الله تیږه چې دا هغه 50 کیلو ده څو کیلو ده 50 کیلو ده او بل الحمدلله هغه تیږه بیا 40 کیلو ده نو هغه کمی یې نو په سبحان الله تیږه یې درنه اخلي او په الحمدلله تیږې باندې بیا څه کوي بیا مولوي صاحب درکوي بهرحال مولوي صاحب قابل چې و ډېر شومو او هغه دا دانې هلته کېښود او حابل چې و ډېر قدردان ډېر په عاجزۍ او په اکرام باندې مولوي صاحب لاړو او د خپلو رمه کې چې دی قیمتي پسه را پیدا کړه او هغه ډېر په عاجزۍ او انکسارۍ د خدای دربار ته راوړ په هغه کې الله پاک خو ظاهري شیونو ته نه ګوري قلوبو ته ګوري د اسمان نه اور راغی او د حابیل قرباني قبول شو بعض علما وایي دا د حابیل دا پسه چې و د الله جنت ته نو ابتدا د قربانۍ د دې ځای نه شروع شو قیامت پورې چې څوک قرباني کوي د حابیل پکې حصه ده
او قابل خو بیا حابیل قتل کړ نو قیامت پورې چې څوک قتل کوي د قابل پکې حصه اول قتل قابل کړ اول قربانی حابیل کړي نو چې خو بنیاد دکی خو مولوی سے آینده کې چې څومره خلک پاغي عمل کوي تا الله اجر او ثواب درکړي او کبد عمل دکی خو آینده کې چې څومره خلک په عمل کوي نو سزا ورکړي بیا مولوی سے ابراہیم علیہ السلام زمانہ ابراہیم علیہ السلام خوب ولید چې خپل بچے اسماعیل علیہ السلام دا قربانی کوي او شهید کوي بچی نے پختنه وکړه هغه ورته وی صد چې دین ان شاء الله من الصابرین زر دې چې ما به صابرین نه پیدا الله دې موږ او تاسو حرمین شریفین ته بوزي کله مینا ته لاړی کنه او مسجد خیف نه وړی دی نو همدغه طرف کی طرف کې بیا داسې یو ناو غوندې راځي او هغه ناو کې مولوي صاحب پورته ځای کې اوس هلته سپینه غوندې وړه ګنبدې جوړه کړې دلته اسماعیل علیه السلام راوسته او سیم لو اوږده کیسه د تاسو ته یاده ده او ابراهیم علیه السلام چې پیچاړه راکش کړه کار یې نه کړ سړی ته غصه شو وی زه دې د جهنم په منځ کې غواړم ولی نه پرې کې هغه وی چې زه الله جل جلاله د دین منی کړه خو چړې کار شروع کړ ابراهیم علیه السلام خوشاله شو اسماعیل علیه السلام یې قربانی کړ د الله د حکم تعمیل مې وکړ خو چې وی کته اسماعیل علیه السلام ولاړو د جنت نه پس راغلم یا دا داغه پسو چې د حابیل والاو یا بلو خو جنت نه پس راغی او ګټ راغی او حلالک مولوی صاحب دا ګټ په مقابله د انسان کې ده او دا قربانی ابراهیم علیہ السلام کړی دا نو تاریخ هم زبردست ہے اهمیت مولوی صاحب دا ده چې په ټولو اعمالو کې الله تا پزړه نه نیسی ګوره زړه کې ته ګناه تیرا کې پزړه دی نه نیسی واحد قربانی دا چې په نیت کې او پزړه کې د خراب نیت راغی په دې دی مله نیسی د دې وجه علماء وایي که کسان په یو مال کې شریک شو او د شپږو کسانو او د شپږو نفرو هغه نیت د خدای پاک د رضا او د دې یو نیت پکې د غوښیو د دې باقي شپږو نفرو نه کیږي ګوره دا داسې مسله ده چې د زړه کې د تیر شو نو په هغې باندې هم صحیح په هغې دې الله پاک نیسي د دې وجه نه زه ملګرو ته وایم مولوي صاحب دې زمانه کې به د چا د نیت لحاظ کې ټول خلک د غوښې نیت کوي یو منډۍ ته ځي هلکه څه کوې ویلې زه م یاره یو ښه څاروی پیدا کوم غټ اخلم ځکه کور کې مې بچي ډېر دي که نه بیا ټولو ته نه رسېږي نو دا غوښې نیت نه دی آیا وی څه کوې یاره قرباني کوم پروسه کال مې هم نه وه کړې او دې بچیو به مې دې لارو ته کته چې څوک به غوښه راوړي که نه نو نیت د غوښې دې ونه کړ دیگه دانن سار ماته کور کې وی قربانی وکا مې ولی وی زکا چې بس دومره قربانی وکړه چې په دی اول ورځ مو د دې بچیو دا د غوښه کارو شي او بل طرف ته سي توجه نه مې وګوره دې ټول غوښه نیت که بازار کې مولوی صاحب خلق مال اخلي الکه وګوره سومه نه وای وای کنه وای مخه تراته او شاته طرف ته تراته او او بیا کارکولیټر و سره حساب وکي سومنه غوښه پکې راغله الکه کیلو په 100 پریوته دا خو د غوښې دپاره خلک اخلي بیا مولوي صاحب که فکر مو کړی چې کله قرباني وشي بیا د یو بل نه پوښتنه کوي الکه سومنه وخته قرباني وای که نه وای یو وی دومره وخته سره د اډوکو که بیا اډوکو ناغه ورته وای سره د اډوکو یا بیا اډوکو سره د سره یاره سره او دغه نه بغیر او د لري نه بغیر پته ورګېدله چې ستاسو خو نیت د غوښو دی وروره د خدای پاک د رضا نیت خو مو نه دی نو دې زمانه کې مولوي صاحب اکثر خلک نیت د چا کوي د غوښو کوي دا ما چې درته سوي ټولو داسې وایي که نه وایي ټولو ګوره همدغسې وایي نو ښه طریقه دا ده چې هر سړی د ځان له قرباني وکړي دا افضله ده ګوره ښه په ځان خو د سړي اعتمادي کوي بازار ته لاړ شه او د ټولو نه ښه مال واخله وی چې خدایه دا خو زما د دې بدن په مقابله کې
ځکه چې څومره اندامونه مولوي صاحب ما ته ګورئ څومره اندامونه چې د دې مالي د دې هر اندام مقابله کې ستا اندام د جهنم نه خلاصوي د دې وجه نه مولوي صاحب په قربانۍ کې عیبناک څاروی به نه لارې چې سترګې نه وي او چې یوه سترګې نه وه او ستا څو سترګې دوه نو ګوره ستا خو دواړه د جهنم نه ازادې نه شوې که نه یو دې ازاده شو یو نه نو یو خو جهنم کې نه غورځېږي دا یو د خاطره به تم ځي وساتي داسې مولوي صاحب که یو پښې خرابه وه او ګوډه وه او ځای ته نه شو تلی نو دا پښې باندې چې ګوډه یو ځای د حلالۍ ته نه شي تلی نو دا پښه په مرتبه د عدم کې نه ده نو ستا به مولوي صاحب یو پښه بیا جهنم کې پرته ځکه دا ستا په مقابله کې نو ته دې که غوښه د نیت څه کې ولې ته ستا غوښه خرڅېږي بازار کې دا خو ستا په مقابله کې ده په کار دا دی مولوي صاحب چې سړی لاړ شي بازار ته د ټولو نه ښه مالو ګوري او وایي چې یا الله خو ستا د رضا دپاره حلالوم او دا زما د بدن په بدله کې ده نو د ټولو نه ښه شی د ټولو نه ښه مال داسې وایه د تمامو عیبونو نه پاک داسې مال په کار دی مولوي صاحب داسې مه وایه چې څو منه غوښه به وکړي او ماشومان مې لارې لارې ته ګوري او دا به څه کېږي او نن سبا څوک چا کره وایي غوښه هم نه وړي نو مجبوره یو چې قرباني وکړو پوهېږي نیم خلک مولوي صاحب د سره قرباني نه کوي ولې هلکه مړ وي چې قرباني وکړي بیا څوک غوښه درته نه راوړي وی چې د چا قرباني نه کړي هغوی کره ډېره غوښه ګوره د غوښې د خاطره څوک قرباني کوي څوک یې د غوښې د خاطره قرباني نه کوي الله بنده قرباني واجبه ده او ته بیا ګنهګار پاتې کېږي نو څنګه قرباني نه کوي نو دې زمانه کې مولوي صاحب زما خوښه دا ده چې هر سړی د ځان له مستقله قرباني وکړي که 1000 2000 روپۍ 3000 پې زیاتې راشي پروا یې مه ساته لیکن ستا د بدن کفاره ده او صرف د خدای پاک د رضا نیت وکړه باقي نورې مسلې چې قرباني په چا واجبه ده یو د قربانۍ نصاب څومره دی 2 او قربانۍ کې د عیبونو مسلې نو عیبونه 3 قسمه دي یو داسې عیبونه دي چې په قیمت کې فرق راولي دریم داسې عیبونه دي چې په غوښه کې فرق راولي دریم داسې عیبونه دي چې په حسن کې فرق راولي نو دا ټول درته تفصیل کوم ها کوم عیبونو تعلق چې د غوښې سره دی د قیمت سره مولوي صاحب هغې باندې قرباني نه کېږي د کومو عیبونو تعلق چې د حسن سره دی هغې سره قرباني کېږي خو چې کله 3 اعذار موجودي نو هغې وخت سره به انشاءالله بیا نورې خبرې کوي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه